سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. وروسته له ډېرې مودې چې د یوټیوب کورس مو تر ډېره حده مکمله خلاص کړی و او یوازې یو یا دوه ویډیوګانې پاتې وې، د ډېرو مصروفیتونو له امله ومې نسو کړی چې هغه ویډیو پر وخت باندې زه اپلوډ کړم. دا دی له نیکه مرغه مې برته د یوټیوب کورسونه مې برته شروع کړه او د دې وروسته به د فیسبوک کورس به شروع سي، د هغه نه وروسته به د انستاګرام او ټیک ټاک کورس به شروع سي، د هغه نه وروسته به د آنلاین فریلانسینګ او د هغه نه وروسته به د وخت مدیریت همدا ډول چې کلیوال پښتو کې چې پخوا مو د کوم کورسونو وعده کړې وه هغه وعدې به انشاءالله چې کرار به پوره کړمه او آهسته آهسته هره ورځ کې به یو ویډیو په هر دوه ورځو کې ویډیو به د کورسونو اپلوډ کوم کې دا مې وسې کړی چې په راتلونکي یو کال کې حد اقل موږ یو 12 ته کورسونه ولرو، دا به ډېر ښه وسي. نن د مونټایزیشن په هکله باندې خبرې کوم چې څنګه موږ کولی سو په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په هر ګوټ کې د یوټیوب مونټایزیشن ته لاسرسی پیدا کړو. که څه د نړۍ نورو هیوادو کې دا ستونزه حل ده، خو یوازې په افغانستان کې ستونزه شته او په افغانستان کې پخوا دغه ستونزه نه وه، مګر وروسته تر هغه چې لږ ګډوډیانې راغلې او دغه ستونزه پیدا سوه. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې څرنګه مونټایزیشن موږ کولی سو فعاله کړو او څرنګه چې کله هم زموږ د یوټیوب 4000 ساعته او 1000 سبسکرایبره پوره کېږي موږ اپلای څرنګه وکړو او د اپلای وروسته به هغه کود چې موږ ته رسیږي هغه به څنګه وسي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. چې کله هم ستاسو 4000 ساعته پوره سوه نو دلته د ارنینګ په برخه کې په دې ځای کې چې تاسو وینئ دلته چې راسئ نو ستاسو 4000 ساعته پوره سوي دي او تاسو ته دغه علامه ښیي چې اپلای ناو، یعنې اوس تاسو کولی سئ چې اپلای وکئ. نو پر دې اپلای چې مو کله هم کلیک کړه تاسو ته لومړی دا صفحه راځي. دا صفحه چې ده په لومړي ځل باندې تاسو ته د یوټیوب خپل قوانین وړاندې کوي چې په دې قوانینو کې څه شته او تاسو باید هغه باندې پوه سئ چې په راتلونکي کې چې کله هم تاسو مونټایزیشن ته لاسرسی پیدا کړو که هغه کارونه تاسو وکړه او د هغه قوانین څخه تاسو سرغړونه وکړه نو یوټیوب ستاسو چینل برته بندوي او مونټایزیشن هم بندوي او البته که دغسې غلطیان تاسو وکړئ حتی په 3 هختارونو کې چینل هم ختموي. دا داسې معنا نه ده چې کله مونټایزیشن ته ورسېدي تاسو به یوټیوب ته ډېر مهم اوسئ. یوټیوب د 10 میلیونه سبسکرایبره اکاونټونه هم په 3 هختارو کې تړلي دي. یوټیوب ته دا چینلونه معنا نه لري، خو فقط دا ده چې کله هم مونټایزیشن ته لاسرسی پیدا کړه نو تاسو باید دغه ټوله کوم قوانین چې لري پر دغه قوانین باندې عمل وکړئ. نو چې کله هم تاسو راځئ اپلای ته هغه وروسته پر دغه سټارټ باندې کلیک کوئ. په سټارټ باندې چې مو کلیک کړه لومړی تاسو ته د قوانینو مرحله راځي. په دې سټارټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو دې ته کلیک وکړه نو تاسو ته د قوانینو داسې راځي چې د یوټیوب د پارټنرشپ هغه رولز او ریګولیشن او ټرمز راځي. په دې ټرمز او ریګولیشن کې ډېر څه تاسو ته وړاندې کوي او تاسو ته وایي چې دا کارونه مه کوئ. زه د مثال په ډول باندې یو څو دانې تاسو ته وړاندې کوم. د مثال په ډول باندې چې کله هم تاسو په لومړي ځل باندې د یوټیوب کې تکراري ویډیوګانې ور واچوئ، دغه یو ویډیو څو ځله واچوئ، یوټیوب ستاسو سره خپل یوټیوب پارټنرشپ چې دی هغه ختمي چې وای ټي ټي یا واي پی 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 دی، واي پی 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 یوټیوب پارټنرشپ پروګرام چې دی دا تاسو سره بندیږي که تاسو تکراري ویډیوګانې واچولې. بل ځل که تاسو کاپی رایټ ویډیوګانې واچولې تاسو یوټیوب په لومړی هختار کې تاسو یوټیوب د لاسه ځي دغه مونټایزیشن د لاسه ځي او تاسو په اختار کې راغی نو دا تاسو دپاره لوی ستونزه ده. بله مسله چې زیاتره زموږ ډېر هیوادوال پکښې کې ستونزه لري هغه د میوزیک ستونزه ده چې ډېر هیوادوال ځي د کاپی رایټ میوزیکونه داسې کوي، دوی افغاني میوزیکونه نسي پیدا کولی. زه په دغه ورځو کې زه کوشش کوم چې تاسو ته حد اقل 11 دانې 20 دانې میوزیکونه په بعضو میوزیشنانو باندې جوړ کوم چې افغاني او فولکلوریک میوزیک وسي. هغه میوزیکونه بیا زه تاسو ته درکوم چې هغه بغیر له کاپی رایټ دی او تاسو خپل په یوټیوب کې چې کله هم تاسو ځئ یو سیاحت ویډیوګانې جوړوئ په هغه کې بیا تاسو د بیکګراوند میوزیکونه افغاني ډوله
میوزیکونه واچوئ. زه دغه واضح خصوص کوم کوم مصرف چې راځي هغه زه خپل د جیب ورکوم. نو دا 10 تر 20 میوزیکونه د بیکګراوند لپاره بغیر له کاپی رایټ تاسو ته جوړوم. همدغه بیا په ټلګرام چینل کې اچوم. ان شاء الله چې تاسو په ډیر نږدې وخت کې دا واده پوره کوم تاسو ته د میوزیکونه جوړوم. چې میوزیکونه زیاتره زموږ هیوادوال میوزیکونه د بعضې ویب سایټونو څخه اخلي. هغه ویب سایټونه د اعتبار وړ نه دي او بعضې سایټونه هم چې اعتبار وړ دي په هغه په قوانینو نه پوهېږي. مثلا د مثال په ډول باندې پکسار ډاټ کام چې دی دا یو د پکزابي بل دی. د پکزابي څخه چې کله هم زیاتره هیوادوال داسې اخلي میوزیکونه اخلي هغه کې په بعضې قوانین دي. بعضې وایي چې موږ لیسانس لرو، هغه لیسانس باید تاسو د کاپی رایټ واخلئ هلته یوټیوب ته ورکړئ چې زموږ ډېر هیوادوال د هغه لیسانس په استعمال باندې نه پوهېږي. بل کسان بعضې قوانین دي وایي چې کله هم یوټیوب دغه زما میوزیک استعمالوي تاسو په ډسکریپشن کې باید تاسو زما نوم ولیکئ، کني تاسو ته کاپی رایټ سټرایک درکوم. دغه ستونزې شته چې زموږ ډېر هیوادوال به خپل د پارټنرشپ یعنې مونټایزیشن د لاسه ورکوي او دغه ستونزې چې دوی توجه نه کوي او دغه برخو ته تاسو باید توجه وکړئ. نو او بل هم دا دی چې وایلنس یعنې د ماشومانو خشونت ویډیوګانې مه اچوئ، جنګ مه اچوئ او داسې غیر اخلاقي ویډیوګانې مه اچوئ چې دا ټوله په دغه قوانین کې تاسو ته خطر جوړوي. دا قوانین چې تاسو ټول ولیدله تاسو ته وایي چې مثلا د دولتونو په خلاف تاسو باید داسې نه اوسئ، مثلا قومي او مذهبي او دا شان موضوعات نه اوسئ، مثلا داسې موضوعات نه اوسئ چې کانفلیکټ اوسي، یعنې د دوه هیوادونو په ستونزې پکښې پیدا سي. دغه ټول قوانین باید تاسو عملي کړئ او وروسته دغه دلته دوه ټیک مارک دي، دا دوه ټیک مارک ته اوکې کړئ او د هغه نه وروسته راځئ پر اکسپټ ټرم باندې. دا چې مو کلیک کړه تاسو ځئ داسې ته ځئ اپلای ته ځئ. اپلای ته ځئ البته تاسو دلته دویم څه هم لرئ چې دویم قانون هم تاسو پوره کړئ. دلته زیاتره هیوادوال چې دي یو ځلې یوټیوب ته اپلای کړی ده. د مثال په ډول باندې ما ښه داسې مثال زما خپل و چې ما په افغانستان کې اپلای کړی و. افغانستان کې زما د دغه یوټیوب پارټنرشپ کود رانغلو او بیا زما داسې اډسنس اکاونټ داسې نیمګړی پاتې شو. که تاسو هم دغه ډول ستونزه لرئ فکس اکاونټ چې دی هغه هم جوړیږي که مشکل نشته، خو تاسو د اوس دپاره بهترینه لاره دا ده چې تاسو چینج اسوسییشن باندې کلیک کړئ چې په دې ځای چې کلیک کړه تاسو ته دا څه درکوي چانس درکوي چې تاسو ولاړ شئ په بلې برخې ته ولاړ شئ. اوس د مثال په ډول باندې چې کله هم تاسو اډسنس اکاونټ خراب شوی اوسي هغه تاسو ته داسې ښیي چې هغه ډي اکټیو شوی دی. نو بهترینه دا ده چې ولاړ شئ چینج اسوسییشن ته چې ولاړئ بیا وروسته بل اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. چې کله بل اکاونټ ځان ته جوړ کړو په دې ځای کې خپل د چینل هغه لینک ور واچوئ. لینک هم تاسو د یوزر نیم نه لینک ورځئ سیټینګ ته ولاړ شئ خپل د چینل چې کله یوټیوب سیټینګ ته ولاړئ دا تاسو ته د کسټمایزیشن په برخه کې ویډیو سته هغه وګورئ. هغه ویډیوګانو کې دا ټول معلومات تاسو ته وړاندې کړي دي. خپل د یوټیوب لینک دلته اچوئ چې خپل د مملکت دا څه چې دی دلته د اډسنس اکاونټ دی. د اډسنس اکاونټ چې تاسو دلته راسئ دلته افغانستان بني، دلته ستونزه نشته. افغانستان دلته انتخاب کړئ او بیا دلته ولاړ شئ دغه ټول قوانین هم وګورئ. چې کله مو هم قوانین وکتل دا ټیک مارک او دلته سیټ اپ اکاونټ وایي اکاونټ تاسو ته جوړیږي. چې کله مو هم اکاونټ جوړ کړو وروسته تر یوې هفتې دوې هفتې یوې هفته تر یوې هفتې منتظر اوسئ یا بیخي 2 ورځې 3 ورځې کې منتظر اوسئ. تاسو ته په ایمیل کې دا ډول لاسه راځي چې د مبارکي پیغام راځي چې ستاسو د یوټیوب د پارټنرشپ پروګرام فعال شوی دی. نو تاسو پر دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو هم کلیک کړه نو بیا زیاتره وخت ځي مستقیم یوټیوب چینل ته ځي. یوټیوب چینل ته چې ولاړ هلته خپل اعلانات نور تنظیموي. دا چې حال اعلانات سره کوم تنظیمیږي هغه به بل ویډیو کې تاسو ته وایم، خو په دې ویډیو کې لږ د جنجال اوږدېږي. زه ځم د افغانستان پر موضوع باندې تاسو ته خبرې کوم چې هلته هغه موضوع تاسو ته حل شي. دلته چې راغلی هلته مو چې ما ویلو چې افغانستان مو انتخاب کړلو نو زیاتره وایي چې افغانستان نه منل کېږي. افغانستان منل کېږي. زه تاسو ته دلته دا څه راوړم د
چې کله هم د ګوګل څخه ولاړ شئ یو ګوګل څخه پوښتنه وکړئ ګوګل تاته وایي چې موږ افغانستان ته هډسنس دا څه لرو اولیبل دی د افغانستان لپاره یعنې هډسنس چې دی هډسنس د یوټیوب سره جدا یو بل برخه دی ګوګل ده مګر د یوټیوب برخه نه ده چې کله هم تاسو پیسې پکې کې جوړې کړئ چې کله تاسو پیسې جوړې کړئ هغه هډسنس ته راځي هډسنس چې دی هغه بیا د ویسټرن یونین د طریقه یا سویفټ د طریقه د هیوادونو ته هر هیواد ته لیږي چې لنی کې مرغه افغانستان هم پکې کې شته اوس راځم پر دې باندې چې موږ د دغه خپل د هډسنس اکاونټ هغه کوم کود چې دی زه به دا کود تاسو ته درته ښکاره کوم اوس زموږ ډېر هیوادوال په دې باندې دي چې دا د ګوګل دغه کوم د پاکټ چې دی دوی په پوسټ کې موږ ته هستهیي دغه پاکټ د کوم ځای موږ کوو دا په افغانستان کې موږ ته نه پیدا کېږي یعنې چې موږ هم خپل د کور ادرس ورکوو نه رسېږي ورک کېږي نو د دې دپاره حل لاره څه ده موږ باید څه وکړو چې موږ ته دغه اکاونټ دغه ایمیل موږ ته راورسېږي چې په دې کې بیا یو کود دی هغه کود به زه تاسو ته دلته وښیم په دغه ځای کې یو کود دی هغه کود یو شپږ رقمي کود دی هماغه کود بیا تاسو ته د اکشن په برخه کې چې کله هم دلته راغلی زه بیا تاسو ته هغه هم ښیم د اډسنس په برخه کې اکشن لیکل شوی دی هلته چې کلیک کړئ دا کود به هلته تاسو وهلی شئ اوس خبره دغه ده چې دغه کارت دا کود څرنګه موږ په پوسټ کې افغانستان ته ځان ته راوغواړو بهترینه کار دا دی چې په افغانستان کې لوی ستونزه دا ده چې تاسو ته په کورو کې د پوسټ کود نشته کورونه پوسټ کود نه لري افغانستان کې تاسو لپاره بهتره دا ده چې تاسو د کابل مرکزي پوسټخانې ته ولاړ شئ د کابل مرکزي پوسټخانې ته چې ولاړئ تاسو ته په 1200 افغانۍ باندې د یوې میاشتې دپاره تاسو ته یو پوسټ بکس راکوي د پوسټ صندوق راکوي همدغه صندوق واخلئ او چې کله مو هم دغه صندوق ځان ته د 1000 افغانۍ 1200 افغانۍ په بدل کې کرایه کړلو دا ولاړ شئ خپل دغه ادرس بیا د یوټیوب په داسې کې ورکړئ د اډسنس اکاونټ یې ورکړئ چې تاسو ته په دغه صندوق ته درولېږي چې کله هم افغانستان ته راغله دا دغه صندوق ته رسیږي دغه صندوق ته چې واچولو بیا تاسو کولی شئ چې په هر هفتې کې یو ځل ولاړ شئ د یو میاشت په میانځ کې په دغه یو میاشت کې دوی دغه حتما کې د کارت تاسو ته رالیږي که نه بیخي یو نیم میاشت حداقل تاسو د 2 میاشت دپاره دا صندوق ځان سره وساتئ دا صندوق چې مو وساتله تاسو ته کود رسیږي چې کله کود ورسېدی تاسو ځئ هغه خپل کود هلته وایئ او تاسو ته د اډسنس اکاونټ فعاله کېږي دغه بهترینه لاره ده چې اوس زیاتره زموږ بعضې وطنداران چې په کابل کې دوی یوټیوب چینلونه چلوي او دوی ځانو ته یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي دوی په دغه ادرس باندې جوړ کړي دي چې ما ته هم زیاتره هیوادوال څخه ما پوښتنه وکړه چې دوی تاسو څه رقم فعاله کړي دي دوی وویلو چې موږ په پوسټ کې چې کله هم خپل ادرس ورکړو زموږ ادرس چې دی موږ ته نه رسیږي نو بهترینه لاره هم دغه ده چې تاسو هم چې کله غواړئ چې خپل ځان ته پوسټ راورسوئ ولاړ شئ د کابل مرکزي مخابرات وزارت کې د پوسټ شعبه د افغان پوسټ ته ولاړ شئ افغان پوسټ ته چې ولاړئ هلته تاسو ته یو پوسټي صندوق درکوي په 1200 دی نه پوهېږم 500 دی 1000 روپۍ دی هغه معلومات ماته نشته تاسو راشئ د صندوق ځان ته ونیسئ چې کله مو دا ونیوئ تاسو ته انشاءالله چې دا څه درځي پوسټ درځي چې پوسټ راغی هغه کود ورسېدی ستاسو موضوع مکمل حل ده اوس راځم پر دې باندې که دا کار ونسو بیا موږ څه کار وکړو چې موږ ته بیا په راتلونکي کې ستونزه جوړ نه شي تاسو دپاره ګوره ستاسو دپاره بهترینه لاره دا ده چې کله هم تاسو فکر کوئ چې موږ د ستونزې سره مخېږو او جنجال راته جوړ نه شي د جنجال د حل لپاره تاسو باید څه وکړئ تاسو کولی شئ چې یوټیوب پارټنرشپ ته په لایتنایي ډول باندې تاسو خپل اپلای وکړئ چې کله هم دغه ځای کې هیرانې ورکړئ تاسو راځئ بیا چینج اسوسییشن باندې کلیک وای تاسو یو بل اکاونټ ورکوئ چې که په بل اکاونټ هم تاسو ته ونه رسېدی تاسو 3 چانسه لرئ څلور چانسه لرئ تاسو 2 چانسه په افغانستان کې وازمایئ چې کله په افغانستان کې 2 چانسه باندې کار یې ونه کړلو نو بعد هغه په 3م چانس باندې تاسو ولاړ شئ یا هند ته یا پاکستان ته ولاړ شئ یا دوبۍ ته ولاړ شئ
دغه څو ځایو کې ولاړ شئ او هلته هغه دریم چانس هلته په بل هېواد کې وازمایئ چې کله مو هم وازمایلو نو بیا خپل یوټیوب چینل هلته فعاله کړئ او په همدغه ډول باندې تاسو کولی شئ چې خپل د چینل مونیټایزیشن فعاله کړئ. دا د مونیټایزیشن برخه چې تاسو ته وویله. اوس راځم د دې لپاره چې هغه چې کود راغی څه وکړو. چې کله هم تاسو ته کود راغی تاسو ته دغه اکشن باندې کلیک کوئ. اکشن باندې چې کله کلیک کړو تاسو ته د وریفیکیشن دلته یو پرسونل وریفیکیشن دی او بل د وریفیکیشن چیک دی. دلته راځئ په همدغه وریفیکیشن په ځای کې بیا تاسو خپل کود اچوئ. کود چې مو اچوئ ستاسو داسې قبول کیږي او نور ستاسو چینل فعاله دی او تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته داسې فعاله کړئ. یوټیوب مونیټایزیشن فعاله کړئ او خپل یوټیوب وچلوئ او همدغه ډول باندې پیسې هم وګټئ. دا چې یوټیوب څومره پیسې د پښتو چینلونو دپاره ورکوي هغه ویډیو سبا چې په اپلوډېږي هغه وګورئ. په هغه کې انشاءالله چې دا موضوع مکمله تاسو ته سپینېږي چې یوټیوب څومره پیسې درکوي. آیا د یوټیوب پیسې د پښتو ژبې دپاره دومره ارزښت لري چې موږ یوټیوب چینل ولرو په افغانستان کې که نه؟ دا د نن ورځې ویډیو ایلمنت دی چې د مونیټایزیشن چې کوم ستونزه ده هغه ستونزه تاسو ته حل شوې اوسئ. دومره غټه ستونزه نشته. انشاءالله چې دا شروع په وکئ او د یوټیوب مکمل کورس چې دی فقط 3 ساعته دی. دغه 3 ساعته دغه ویډیو کورس چې ما جوړ کړی دی دا په د یوټیوب په رینکینګ کې په پښتو ژبه کې لومړنی کورس راغلی دی چې بهترین کورس کې دا راغلی. چې کله هم تاسو په پښتو ژبه د سرچ وکئ اولین کورس چې راوړي دا د کلیوال د یوټیوب ماستر کورس راوړي نو دا بهترین کورس دی. 3 ساعته کورس دی. د اوله څخه تر اخره وګورئ. انشاءالله چې تاسو په یوټیوب کې ماستران جوړیږي او په یوټیوب کې به هیڅ ستونزه ونه لرئ. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې.